لیکن دا شو د سوچ کړی دی چې د انسان یعنی آدم علیه السلام څنګه پیدا شو، اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي، چې آیا د آدم علیه السلام نه مخکې هم څه مخلوق آباد و په دې ځمکه باندې او که نه آدم علیه السلام اولنی مخلوق دی په مخ د ځمکه، او دی ویلي دي چې واقعي د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې ډېر طاقتور مخلوق آباد و، بلکې د شادو په نسل کې ډېر نسلونه داسې تېر شوي دي چې هر انسان سره ډېر مشابه وو او د دنیا په مختلفو حصو کې د هغوی ډانچې هم برآمد شوي دي. او آیا انسان د خاورې نه پیدا دی او که نه د ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی؟ په دې ځناورو کې بعضې داسې وو چې هر انسان سره هم ډېر مشابه وو په شکل کې، بعض پکې داسې وو چې د اس په شانتې وو، بعض پکې د اسمري په شان وو. خو اوس که قرآن کریم ته وګورو نو په هغې کې هم بعضې داسې اشارات میلاویږي چې واقعي د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې مخلوقات آباد وو، چې صالح علیه السلام د خپل قوم دپاره د یو کمر نه اوښه جوړه کړې وه د الله په امر سره. د یو کمر نه اوښه څنګه جوړېدی شي؟ ایا عقل دا خبره مني؟ لکه څرنګه چې د خاورې نه د آدم علیه السلام پیدا کېدل ناشنا خبره ده، نو دغه شان د یو کمر نه د اوښې جوړېدل دا هم ناشنا خبره ده. لیکن ملګرو دا خبره کول چې انسان د داسې شادو نه ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی دا خبره غلطه ده، اگر چې بعضې علما هم په دې خبره سره ډېر په حیرت کې پرېوتي دي، هغوی رالګېدلي دي دغه ایولوشن یې د قرآن سره یو شان کړی دی، خو چې د فضا نه یو کمر راغی، یو خلایي کمر ډېر په تیزۍ سره راغی او د ځمکې سره وجنګېد. will change the world forever. دا ډیره لویه حادثه وه چې په دغه زمانه کې ځمکه او په دې کې موجود مخلوقات سره مخامخ شوي وو.